په دې مدینه شریفه کې یو سړی اوسېده چې په هغه د حضرت ابوبکر صدیق د حضرت عمر دا صفتونه ښه نه لګېدل. دی ملا صاحب خو به دا ټول دلې دعوت ورکړي. مولانا صاحب ما سره به روټۍ ډېره ښه بویه ته ډوډۍ چې ډوډۍ له یې بوت یو کوټې ته یې دننه کو بندې کړ، چاړې ورپسې راواغېشته. وی ته که د رسول الله مبارک صفت کې کوه خو دا د ابوبکر او د عمر صفتونه ولې چې دا په کومه ژبه دې کړي دا به درنه نن پرې کوم. ژبه یې راوویسته، مفتي شفیع صاحب لیکلي دي په امیاس کې دې پرې کړي او بیا یې وله ورکړه. وي زه ابوبکر او عمر دی اوس چې دی جوړه کړي. وینه بیګې دي غریب را منډه کړې د دروازې مخې ته بېهوشه شو. په دې بېهوشۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی حضور پاک ته تپوس کړي ملګري ولې؟ وی صاحب ستا د دې ملګرو په صفت په برکت کې دا ژبه رانه پرې شوه. وی راکړه. ولې ما حواله درکړه مفتي شفیع صاحب لیکلی، مفتي اعظم پاکستان د دیوبند لوی مفتي. راکړه دا ژبه. ژبه یې حضور پاک له ورکړه. وی خوله دې وازه کړه. وازه یې کړه. هغه ژبه هغه باقي مونږ پورې یو ځای کړه. وی کوه خبرې چې خبرې شروع کړې سړی راپاسې ټیک ټاک، نه پې زخم شته نه پې درد شته نه د معمولي لکنت تکلیف شته نه ژبه یې نښلي لکه مخکې په شان مزېداره ژبه. سړی راغی مدینې شریفې نه کلي ته لاړ. کال تیر شو بیا واپس راغی او دې د الله ښه عقیده او یقین برابر دی، محکم لګیا دی د رسول الله مبارک سره د ابوبکر صدیق او د عمر خو سکے د حضرت عثمان او د علي صاحب سکے چې د ټولو صحابه او لګیا دي صفتونه. یو سړی ولا بیا راغی وی صاحب ما سره دعوت په قبله ډېره ښه ده. دعوت قبلول د بعض علماو په نس سنت دي او د بعضو په نس واجب ټیک شو. ملګري ورته وایي چې هلک او یوازې به را سره راځې ټیک شو. هلکه ګورې بل ځل هم دله چا دعوت درکړو ژبه یې دنه کټ کړه. بیا دې څوک مړ نه کړي. وایي چې ژبه کټ شوه څه شوه؟ ژبه کټ شوه څه شوه؟ واپس مې یقین دی چې کمانه د صحابه په دشمنۍ کې سر کټ شي واپس په پیوس کېږي. اتفاق ته ګور په هغه کور یې بیا وردن نه کړ. پروس کالني کور ته چې وردن نه کړ سړي وله ډېر ښه دعوت ورکړ. ډوډۍ پې وخوړه، ډېر عزت ډېر اکرام دعاګانې کوه. بیا ورته وي راځه یو کوټې ته یې بوته چې بویه ته په هغه کوټه کې یو غټ بیز شادو دا په موږي تړلی شوی. هغه کوربه دی ملا صاحب ته وي دا پېژنې؟ وی نه. دونه ده چې دومره غټ بیز هم کم دی پیدا کړی، دومره غټ شادو. وی تا ته دلته څه یاد دي؟ وی او پروس کال یو سړي راوسته ما نه یې ژبه پرې کړه. دا سړی ورته وی چې کوم سړی راغی پروس کال تاله دعوت درکو ته راوسته ژبه یې دنه پرې کړه. زما پلار چې تا نه ژبه پرې کړه ستا ژبه الله جوړه کړه د هغه نه هغه وخت الله دقه بیز جوړ کړی چې دا په موږي تړلی. خو دعا ورته وکړه که خدای واپس سم کړي. او د دې سړي بیز شکل شوی دی، د دې سترګو نه دا اوښکې روانې دي بیګ.